اسلام مه وایه چې زه اسلام یم، دا مه وایه چې زه مسلمان یم، سم دم کافر سه، سم دم د هندوانو په مذهب سه، نو بیا په کور کې هغه د هندوانو عکسونه، د چا په کور کې د هندوانو عکسونه نشته، په تلیفونو کې ملا د هندوانو عکسونه، د هندوانو د ښځو عکسونه ثبت کړي، هغه راځو په مسجد کې په هغه عکسو کې لمونځ هم کوو، د هندوانو ریکارډونه مو په تلیفونو کې اچولي، راځو په اول صف کې درېږو، شرم هم نه درځي، بې شرمه چې هغه زنګ درته راسي او ریکارډونه وایي. ما په کراتو په دغه معراج کې په دغه مسجد کې اورېدلي د ښځو اوازونه، د هندیانو هندي ریکارډونه یې تلویزیون ته و تلیفون ته ور اچولي. په تلویزیون خو دې ارمان نه وختي چې په کور کې درته پروت دی ګرده شپه. ډېر انسانان شته چې د سهار لمونځ دی قطعا په جماعت خو یې نه دی کړی، والله کې دغسې خپل هم کړی دي. ډېر انسانان ما لیدلي چې ځینو ځایو ته ورغلی در 9 بجو تر 10 بجو پورې لکه خره بیا د بې معاف ټنډ پراته، لعنت د خدای و د رسولو د ملائکو پر اوري. پر 9 بجې چې راکښېنستي مخ پرې وي او خپلو کوچنیانو ته وایي ورسه هګۍ راماچ کړه، بیا ناشته مو کړي د باندې راوځو بازار ته خپل دوکاندار. ماخوستن تر 1 بجې پورې تر 2 بجو پورې پرندي سنډاګانو ته ناست وي، د هندوانو فلمونه ګوري. نو د هغو نومان بیا څنګه یې نه زده، د هغو د ښځو نومان بیا څنګه نه زده. په دنیا کې یا فلم دی یا علم دی کارستان خلاص. دا هم دی ما ته وایي، یعنې د فلم څخه هم دونه اخیستې کېږي، د فلم څخه دونه اخیستې کېږي لکه په چمن کې چې فلم راچولی و په خپله خور باندې راغورځېدلی و، دغه ته فلم وایي. او علم چې دوی ما حاصل کړی دي، زه هغه احکام چې په کور کې سته، په باب کې د ښځې سته، په باب کې د بیابان سته، ټول الحمدلله ما ته معلوم دي، هغه تا ته نه دي معلوم. تا کلمه نه سوه ویلی، زه پېژنم هغه سړی چې ما ته دې د کلمې دپاره راوستي چې کلمه کاري صاحب دې ته ور وښیه، لمونځ خو یې بلکل نه وي زده، په نامه بیا نه درته اخم. ډېر انسانان یې پېژني، دلې په دغه محل کې سته، واده یې ورکړی، 2 اولاده یې پیدا سوي، په دغه کتاب یې د قسم یې کې ټکه لمونځ یې زده ده، در اوسه پورې لمونځ ما چې راوستي چې هر څه مې په وکړه خپله یې نه پر اوښتله چې لمونځ څنګه زده کړي او څنګه یې ووایي چې ستا کلمه نه ده زده، د اسلام په ملک یې ستا لمونځ نه دی زده، او د جنت خواهش کوې ولې افتونه راباندې اوري، ولې نور بارانونه نه راباندې اوري. نو په لیاز د خدای د علیه صلات وسلام په خاطرو یو لږ څه اندازه ځانونه را کنټرول کړي. زما په شمول زه خپل ځان ته هم وایم، تاسو ټولو مخلصونو او دلته چې راغلي یاست، د تبلیغ شایقین یاست، تاسو ټولو ته وایم چې رسول الله په قبر کې مه زیروئ په لیاز د خدای. رسول الله زموږ په ګناهو، زموږ په افعالو چې دا ورسي و رسول الله ته هره دوشنبه ورځي کتاب وایي لکه میاشت علیه صلات وسلام د ډېره غمه دغسې پر ملا باندې نری سي، دغسې ډنګر سي. زما او ستا بخښه په ورځ د آخرت او په قبر کې د الله په حضور کې غواړي. نو په لیاز د خدای د علیه صلات وسلام اقوال و افعال په ځان کې راولي. فلمونه ورک کړي، هندوانو ته په حقارت وګورئ، هندو کافر دی، ټولو کافرانو ته په حقارت باندې وګورئ. د خپل ملک د پښتنو د اولادو د مسلمانانو په باب باندې دعا وکړئ چې خدای دې را اصلاح کړي. یا پروردګاره ستا د کتاب په روی خدایه دا زموږ ملک آباد وګرځوه، زموږ انسانان را اصلاح کړه خدایه، الهي زموږ اولادونه را اصلاح کړه. ګرانو محترم ورونو، دا اوس څه بیان چې ما و تاسو ته وکړي، خدای دې د عمل کولو توفیق راکړي. اول خپل ځان ته وایم، در ټولو انسانانو تر ما مختورن، تر ما ګناهکاره، تر ما عاجزه په ټول دنیا کې تر ځان بالا نه وینم. خدای تعالی عز وجل دې تاسو ټوله و جنت ته داخل کړي. الله دې تاسې پر اسلام باندې برابر کړي، الله دې ستاسې اولادونه پر اسلام برابر کړي، الله دې دغه ملک په شریعت و اسلام باندې منوره وګرځي، الله دې د کفر کمبله ټوله کړي. خدای عز وجل دې د انګریزو د اورسو د دې د ملګرو کمبله پروردګار عز وجل ټوله کړي. خدای دې په خپله خدایي سره دفع وګرځي. الله عز وجل دې زموږ په ملک کې زموږ اولادو ته، زموږ ښځو ته، زموږ سپین ږیرو ته هغه رقم اسلام و شریعت، هغه رقم دینداري راولي کوم چې د خدای تعالی عز وجل خوښوي، کوم چې د علیه صلات وسلام خوښوي، کوم چې د صحابه کرامو خوښوي، کوم چې د خدای د اولیاو خوښوي، کوم چې د دغه ملک د پاکو شهیدانو خوښوي. خدای دې هغه قانون دلته زموږ ستاسو په ملک کې تدبیروي. الحمدلله چې موږ تاسو مسلمانان پر خپل اسلام باندې باید شکر وکړو. اسلام باید وساتو، اسلام باید زموږ ستاسو دپاره چې خدای تعالی زموږ روزي ګرځولی دی، دا زموږ دین و اسلام لاسونه پورته کړي. یا پروردګاره ستا د حبیب په روی مو الهي اسلام قبول وګرځوه، خدایه ستا د حبیب په روی مو الهي دین و ایمان قبول وګرځوه، خدایه اولادونه مو را اصلاح کړه، الهي د دنیا و د آخرت ته مشکلاتو مو وساته، خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله په حضور کې مو مشر مه وه، الهي که به ګنهکاران یو خدایه لاسونه د فقر و د عجز مو درته پورته کړي دي، خدایه ستا د حبیب په روی الهي. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا وریښتان را ایله وه، پوړنه یې نه و، لڅ سر وه، بي فاطمه چې راکښته شول پر خاورو پرېوتل، د خپل ګران زوی امام حسین سر ته ورغلل، سر
د امام حسین راپورته کوي ویې ژړل ول زویه چا داسې در سره وکړل زما د سترګو تور بچی یې ولې یې داسې یې ولې داسې په وینو لړلی یې وایي دا نورې بیبیانې ورته ولاړې وې داسې چغې یې وهلې چې د یوې بیبي اوښکې نه درېدلې وایي بیبي فاطمې به د امام حسین سر بچاوه بیا به په غېږ کې ټینګولې وي ول امام حسینه څونه لوږې او خوارۍ دې په ژوند کې تېرې کړلې او بیا جبههکارانو داسې